د طالبانو پر ضد د الله اکبر نارې په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې شور جوړ کړ. د هرات وروسته د کابل، خوست، تخار، ننګرهار او بدخشان ولایتونو ډېری اوسېدونکو د افغان ځواکونو په ننګ او د طالب ډلې د کرکې په مخه د الله اکبر نارې وکړې. خلک داسې مهال واټونو ته راووتل چې په یو شمېر ولایتونو کې جګړې زور اخیستی او طالبانو د څو ولایتونو په ښارونو کې د جګړې سنګر تود ساتلی دی. د افغان ځواکونو په ملاتړ او طالبانو پر ضد الله اکبر ناره لومړی هراتیانو اوچته کړه چې بیګا په نورو ولایتونو کې هم ورسره په پوره شور بدرګه شوه. هراتیانو له دې سره هممهاله په ټولنیزو رسنیو کې هم د هرات پاڅون په نوم هشتګ جوړ کړ او امنیتي او دفاعي ځواکونو ورسره جوخت د طالبانو پر وړاندې ډېر پرمختګ وکړ. د کابل، خوست، ننګرهار، تخار او بدخشان اوسېدونکو بیګا د الله اکبر په نارو له هراتیانو سره همغږي شول او د هرات پاڅون ته تازه ساه ورکړه. د کابل اوسېدونکو بیګا 9 بجې د ښار واټونونو او کوڅو ته په راوتلو او د کورونو بامونو ته په ختلو او د الله اکبر په نارو سره یو ځل بیا طالبان ته وښوده چې تل به د افغان ځواکونو ترڅنګ ولاړ وي او ملاتړ به یې کوي. د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح هغه ویډیو چې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې ښایي چې یو شمېر هیوادوال ورسره اوږه په اوږه روان دي او د الله اکبر په نارو سره د مزدورو طالبانو پر ضد د مرګ او د ژوندي د امنیتي ځواکونو شعارونه ورکوي. تېره شپه د غږونو ترمنځ د ماشومانو غږونه هم اورېدل کېدل. د پوهنتون استاد او مدني فعال حمیرا قادري پر خپله پاڼه یو ویډیو خپره کړې چې له خپل زوی سره یو ځای د الله اکبر نارې وهي. پر کابل سربیره په خوست او ننګرهار کې د الله اکبر نارې د بدرګه کېدو خپرې شوې ویډیوګانې هم ښایي چې یو شمېر ځوانان د افغانستان له ملي بیرغ سره سړکونو ته راوتلي او د الله اکبر نارو ترڅنګ مرګ د افغانستان پر دښمنانو شعارونه ورکوي. په ورته وخت کې د ولسمشر سلاکار وحید عمر وایي خلک د طالبانو پر وړاندې ولاړ دي او د الله اکبر نارې ووهلې. د هغه په وینا طالبانو پر وړاندې د الله اکبر نارې وښوده چې دې ډلې ځان له ملت سره مواجه کړی او په وینا یې نور به طالبان د خلکو له لاسه آرام ساه نه خلي. خو د طالب ډلې ویان ذبیح الله مجاهد په ټویټر لیکلي چې طالبانو په تیرو 20 کلونو کې د الله اکبر شعار په ورکولو سره د امریکایانو پر وړاندې جګړه کړې او دا د امریکایانو د غلامانو او سیکولرانو شعار نه دی. هغه خبرداری ورکړی چې له کاذبو شعارونو څخه نه ویریږي او له غلامانو سره به د خدای لپاره حساب و کتاب وکړي. د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي دي چې طالبان به یو شمېر کسان د الله اکبر نارې په وهلو سره ووژني ځکه چې په خبره یې همدا کار دی.